رحمت الله نبیل وایي ملا برادر او ملا یعقوب په یوه پټ سفر روسیې ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي چې د طالبانو ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر او د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مسکو ته تللی دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړه په یوه پټ سفر روسیې ته تللی دي او اوس هم دغه هیواد کې دي. رحمت الله نبیل د دې سفر په اړه نور څه نه دي لیکلي او نه هم طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. روسیې په دې وروستیو کې د شمال ناامنیو او اعتراضونو په اړه ګڼ شمېر اندېښنې شریکې کړې وې او له طالبانو یې غوښتي وو چې د داعش ډلې پر ضد اقدامات وکړي. روسیې ته د ملا برادر او ملا یعقوب د سفر په اړه دا راپورونه په داسې مهال خپرېږي چې د طالبانو بهرنی چارو سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلوی په ناروې کې دی. ټاکل شوی په ناروې کې د طالبانو پلوی له اروپایي او امریکایي استازو سره هم لیده کاته ولري. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، لا مو مل شه.